د اسلامي امارت د واکمنۍ د دریو چارواکو نننۍ مهمې ویناوې مولا عبدالغني برادر اخوند، مولا امیر خان متقي او مولا عبدالسلام حنفي په یوه غونډه کې څه ویلي او له چا څخه یې څنګه غوښتنه کړې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د طالبانو د سر وزارت اداري مرستیال ویلي د سیمې هیوادونه باید له طالبانو سره د متقابلو اړیکو له مخې همکاري وکړي. مولا عبدالسلام حنفي وایي د سیمې هیوادونه او ګاونډیان باید له دغې ډلې سره د متقابلو اړیکو له مخې همکاري وکړي. د ښاغلي حنفي په وینا له ګاونډیانو او سیمې هیوادونو سره کلتوري، ټولنیز او ژبنیز مشترکات لري. هغه دا څرګندونې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ویلي له زلزله ځپلو سره مرستې په ډاګه کړه چې افغانان یو ملت دی. مولا امیر خان متقي په کابل کې یوې غونډې ته ویلي په ختیځو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره روانو مرستو وښوده چې افغانان یو واحد ملت دی او ګڼ مشترکات سره پاللي دي. د طالبانو د سر وزارت اقتصادي مرستیال له څو ورځنۍ چوپتیا وروسته ویلي د ختیځو ولایتونو له زلزله ځپلو سره په غم کې شریک یم. مولا عبدالغني برادر اخوند له څو ورځنۍ چوپتیا وروسته په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې په ختیځو ولایتونو کې د زلزلې پر زیانونو او زیانمنو خواشینی دی. ښاغلي اخوند په کونړ کې له مرګونې زلزلې وروسته د دغه ولایت پر ځای لیلې دښتې ته تللی و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.